बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पावर पॉइंट लेक्चर नंबर 6 था. Sama ta parun mong chapter sedeli win zat ke dish gata putol bum tar sedeli darat serban ka putol bum tar sedeli kana कंप्यूटर के बुकत ना में दास था है फोटो एल्बम में थे ले kana यो एल्बम रोडला शेप में आले kana स्मार्ट आर्ट को दियो स्मार्ट आर्ट ने चिकले को काय दिसर चिकमा मेन्योर से आगार गता है ها چې سمارټ آرټ نکلې کو کدا ډول لیستونه جوړول شي سي د مختلف ډول لیستونه در کړی دي مثال زل تر شام په دې ځکه زبدا غوخله یا دا نه دا ډول هر شی دا ډول مو غسلو کې کای چې کلم دا غسلو د سره مصری واده ته منیور سي دا چې دا زبې تستوایا چې د لاګ مخیمه ده ازنی ادارو کې کوم مکتبو ته شي وایي دلیم وی دا ته یو غالګ دلی په کتابونو ته لیکل یو مدیر وکنه منیجر مدیر نوم وی مثال په تور من مدیر نوم چي دی بیت الله دی بی ای بیت الله مثلا بیت الله شو بیت الله سیلون دی وست سوق دا مثال په تور مسزن نوم نه دی زه احمد ولی کن سید ار سید د چله کام په دې سه زیا لون مثلا سر مالیم شو لا پوس پارس کایسه دی مکتب ادارې او د چه شولو بلال می ولی کلو د چه شولو ریاض شولو ریاض دا ریاض شنو دا ډول یو شکلونه جوړول شي حمد لام می چې دا چې کلم دا غیر خوستلو انزرټ نه تر ولا لایک وکړل د سکیوا منیو سر سمارټ آرټ ډیزاین مطلب چې دا اوس دلته یو بل وستو زره ولا لکنه په دې کې موږ باید یو اوس آرټ کو آرټ شپ نکلې کو کای اوس آرټ شلو کنه زدل طریقم چې دی اوس لوندې یو بل اوس دا کور کی مثال اسماعیل دنه پښ ولا خود ته دا استاد زکه ته لوندې وړل چې مونږ ته سخانه لرله دې طرف ته ها بل چې آرټ بالرز دا آرټ بالرز نه مطلب چې دا کزد تر شام یو بل غو خلم بالرز پاګه کی کور کیه بل چارټ خلم کنټرول هینس را دې بیا ورستر سو سمارټ آرټ نکلې کو کام د سایکل تر شای د مختلف ډوله بلټس دی بلټس په جنای غنا بلټس څه دی او کنه نه هوته لکېږي په دې کې بلټس چې پیدا کوتل دا په دې کې زنوغه کې زنه سمارټ آرټ کې بلټس کې وی هغه کې تر شملس کې وکسم سمارټ آرټ په دې کې سي دا کسه اوکې کای مثلا یو سمارټ آرټ راغول ته مثال وری کلو چې بوک می ولی کلو مثال دا انګلیسي کتاب شولو انګلیش بوک شولو دا چې شولو پښتو دا چې شولو میت شولو دا ریاضي شولو پرې په انګلیسي کې موږ کوم پروګرامونه ته درسو یا مثال ته چې ټاپ 1 دا یا انګلیسي کتاب د مثال په توګه کوم موضوعات کې دي ورنای ګرامر کې کېدای ګرامر دلته بل چې دا ګرامر کې مثلا ورډز دي کنه لغتونه ورډز لغات دي ورډز دي اوس کس ز بلټ اډ کما اډ بلټ نکلې کو کایلون دی بل بلټ مو وصل کنه اډ بلټ دې په خاطر سملګي پښ ولای ها بل چې دا سمارټ آرټ ډیزاین د خپل تر شام ټیکس پین دی په دې کې چې دا کومه لیکنه کړې دی یو پین ورکې واسه خیر وکړه ټیکس پین چې کلیک وکای دا غدا وی د بیت الله دا چې کولای هم په دې کې د غیرات وړای زغړن چې مثال داسې یو خیر رکی ډول دی رکی سید د تن چې بلال نه دا چې دا عریف دا چې ریاض الله نه د وسزون چینج شول دا عریف دا سید دا ډول کړل شي د ټیکس پین ایریا چینج کوي سید ټیکس پین ایریا مطلب دې کې کومه لیکنه کړې هغه سخار وکم سید بل چې دی پروموټ دا پروموټ نه مطلب دا غدا احمد رغلا لوی دی بیت الله په مدیر شولو احمد ارکوس کل روش کنه دا پرفارمنس اجرات خو په اداره کې هغه مدیر ته بدا احمد ونی والا دې غزه باید اوس بدل شي کنه چې تل شي پوس لور شي دې دې اوس ته زیبات بدل شي هر شي پروموټ نه کلیک وکای پروموټ زبدا پورته کم سي دا پروموټ نه کلیک وکای هغه احمد زی بیت الله ته راغله بیت الله زی چینج شولو کنه سي دا پروموټ اصل کې پر مخته کړل دا ډیموټ خپل زی ته وړي سي دا ډیموټ نکلې وکای ارشه ډیموټ کې بیر دا خپل زی ته درشیا
لیفټ ټو رایټ زه ته چې دغه نفر چې دی دولی چینج شي او د نور دی دولی لیفټ رایټ ته صحیح ده چینج شول که نه هغه دې طرف ته معکوس عملیه ده دا چې ده احمد چې دی زه یې موف دغه زه پوس کوم موف اف اپ نه پورته حرکت ورکول په دې کې اوس نه کېږي که زه دلته رشم دغه کې وکړم موف اف د موف ډاون کم یې ورته موف آف کم خدای دلته وړي داسې که ځینې داسې وي هلته مونږ یې د ټکس پین ایریا کې که ځینې داسې وي چې موف آف کوئ پوست طرف ته وړئ موف آف نه کلیک وکړئ مثلا به د پوست لوړ شي یا رشئ مثال په طور زه دا موف آف کوم موف آف کلیک وکړئ یا داسې هم کړلی شئ دا داسې یو سټپ مخته ویسئ موف آف حرکت ورکړئ دا ډول بیا ریت ته حرکت ورکړو مخته دې لوړ شي دې طرف ته یا زین الله چې دا هغه موف اف کوم دې طرف ته دا موف ډاون کوم دې طرف ته لوړ شي وینئ څه که نه لیاوټ دی کوم ډول لیاوټ ورکړه سټانډرډ شکل دی ولرئ بوت کلیک وکړئ دواړه د یو رقم تشریح خو دلته راشئ لیاوټ لیفټ هینډینګ زه یو دلته بل غه وخلم هغې کې ښه اپلای کېږي زه بېرته سر نه کلیر کړم ښه دې طرفه به هم دلته موږ سره باید یو هغه ولري نو رشه چې نه کلیک وکړئ آرټ شیپ نه کلیک وکړئ دې څخې ته م راغللو مثال اسیت مې ولیکلو دې ډول سره اوس رشه کلیک وکړئ لیاوټ دې سره کم ته وي وبخئ دا سلیکټ کړئ سټانډرډ شکل معیاري شکل دی بوت دی دا ډول دی ولر سیده دا رقم د شي یا د مثال په لیفټ هینډینګ دا ډول دی شي ټول د لیفټ هینډ ته وړي رایټ هینډینګ دی طرف ته وړي نو سره زه کوم دومره مهم نه دی خاصه خایم اسې کوم ډول شیپ شکل ورکوي دا ډول یو لپاره د ځای ته یی چې مثال د مدیر شولو د هر یو وستو شولې د سره عکسونه وړل پکور دی نو بیا به څه کوم پرماټو خلای په دې کې وین دا عکسوي پوره دا پرماټ سیا نور شای کلیک وکړئ په دې نه کلیک وکړئ او باید د مدیر مسره قسم دا عکس انتخاب کړئ دا اوکې کړئ دا ډول قسم سره الګ تر غټواله هم شي په دې ډول د مدیر شولو چینج کالر د کوم ډول کالر ورکوي دا ډول کالر ورکوي صحیح ده د ځنه کالر تبدیلول شي دا سمټ آرټ سټایل دی کوم ډول سټایل دی ولري د ډول سټایل دی ولري مختلف ډول سټایل رخصت دي د ډی سټایل دی ولري بل چې دا ریسیټ گرافیک د ریسیټ گرافیک نه مطلب دلته مو گرافیک په اپلای کړی دی کنه کالر مې ور کړی دی گرافیک شلو دایم سره دا ډول گرافیک مې اپلای کړی دی هر شي ریسیټ گرافیک نه کلیک وکړئ ا گرافیک یې منځلو کنه خپل خلاف تر غلو کنورټ ټو ټیکسټ اما کمال غشي د خالي ټیکسټ ته نه راخله د شیپونه ته نه ورخه غلطه ټیکسټ ته وړلو کنه پښولای کنورټ ټو شیپ دا غا مثال په تور دا م سلیکټ لو ورش دا بل شیپ کنورټ شیپ ته چینج کا او زه مثلا چش والا ها د یو شیپ شو لا غا نه وته کنه یو شیپ ته چینج شولو ارشه بل چې دا سمارټ آرټ نه چې کلیک وکم شیپ ته راغله اوس خو شیپ شولو کنه دا مثلا چش والا شیپ ته وختلو هغه سمارټ آرټ برخه یې لړله زه سمارټ آرټ ته بیرته سم سمارټ آرټ ته شیپ نه پښه چې شیپ ترته وړه شیپ بیا چې هر شی فارمټ داسې د سره چې کلر شی فارمټ مې نیو سره زه پکې یا ایډیټ انټو ډی نه مطلب چې د کله په څه په دینه 3D او شکل اپلای کړی وي هغه په 2D کې بیرته په 2D کې ایډیټ کوي سره اوس خړم د کورم نه کې کنه دا کور کیا دنه کور نه کې کنه دام کور نه پکې وي کزار شام دته ز 3D شکل ورکم هر شی 3D شکل دې نه ورکول کی کنه دا مې 3D شکل ته وړولو زر شم دې دا لیاوټ چې د نقشې چینج کم تاسو ته ښه معلومات کیږي دا 3D ته اوس وړم دا ډول 3D شو کنه 3D شکلونه خو پیژنای کنه دومره ها هر شی فارمټ مې نیو تر شای اوس ایډیټ انټو ډی پال شوی دی کنه بیرته انټو ډی تر راوړم زه په 2D کې ایډیټ کوم دا 2D شکل ده یو 3D ده اوس انره کور نه کی کنه کله دین شیپ نه کلیک وکم دا غیر فعال دی خو دا غي و شیپ سره کور دی په و شیپ کې ایډیټ کول شي په دې کې زه ته چې په دې کې زه ایډیټ تغیرات اوسم دا شیپ می دا رقم تړل دی په کور دا باید ګرد شي دا ډول دا ګرد ورول کنه زه ته چې لارج لګ دی لوی شي لارج کول شي دا ډول
سمال کوچنی که په دې ډول سره دا باید کوچنی خو دا مې سره باید اصل کې لارج ځکه چې مدیر عکس باندې دا ډول ډیزاین په اپلای کړ کوم ډول ډیزاین دی ولري دا ډول ډیزاین ولري دا شی دا د لږ کوچنی شي دا د لږ کوچنی شي کوم ډول کالر دی ولري دا تور کالر ولري دا د تور کالر ولري د ډول سره شیف فیل لای مانس دا مې شیف کوم ته لیو کنه ا دغه د شیف فیل سره کوم ته وي زیته شین دی گرین دا ډول کالر دی آوټ لاین دی کوم مثال نور غم را مور کالر شي زونه ایر ډراپر می ته واخیل پر څه زی پایدا ایر ډراپر یو بلاکس کې دغه شپ ته ورکوي پکچر وی تر وړه ګریډینټ دی مثال دا ډول ګریډینټ دی ترسیا ټیکس پکچر دی مثال دا ډول ادرش بیت العکس د بیت الله نوم راغش آوټ لاین نه مطلب چې دا کوم بهر څخه دا آوټ لاین به نه آوټ لاین غوړای مثال آوټ لاین د مصر لګ غاټ وی هر شی آوټ لاین نکلی کو کوي آوټ لاین غاټ شلو کنه دا آوټ لاین د غزي کا کالر بدل کوم څه معلومات کیږي سوري کم زیر دا آوټ لاین د کنه نه صحای شیف فیل دا شیف افیکټ د کوم ډول وی د ټول تیل دي دا ډول افیکټ ولري خلک نه استعمالوي سي اثر وړي دي اسې دا کوډ لکه شتن تر ډیر شوی دی دمر کوډ ورته کړی رشای شیفت افیکټ نکلی کو کای دا ډول دی ځنه خلک چې هغه لک غویا لا یا سات کی تیرې هغه بیا دلته راځي کی غتی وي کله چې په اپلای کړي کله چې خدا مسله کلی کله نه دی مسله کلی کنه اصل کې سمپل ډیزاین لري خاور ورډ آرټ سټایل نه دی په تر کوله چې خپل لیکنه ولیکي سي دا د سټایل نه اپلای کیږي کزل در شمه انسرت تا زیټکس باکس رو خلام پدې څخه کې ورډ آرټ چې د اصل کې د خپل لیکنې په خاطر استعمالي چې والي کنه ولیکي سي دا زوی د لیکم چې اسمین الله مې ولیکل غلا په غاټ حروف زید د یو سټایل ورکم د لیکنې ته خپل سټایل ورکم چیرته وختاو په دې ځکه کنه زبدل تر په دې څخه کې بو چون شیف فارمټ تا ورډ آرټ سټایل دا ده کنه کلیک وکای کوم ډول سټایل لیکنه ولري ویني دا ډول سټایل د دې څخه تر شم دا سکیس ورډ آرټ سټایل یا دې لیکنه تم کا سیدا لیکنه مثال بیت الله د دې لیکنه ته یو خپل سټایل ورکم وربشه چیرته فارمټ کې چې نکلی کو کای دا ډول کوم ډول سټایل ورکوي هغه ځنه اپلای کول شي دا ډول سټایل دی ولري ټیکسټ پیل می ته له وکنه کسه یو سي ټیکسټ پیل کوم ډول کالر لري دکی به اپلای کو ټیکسټ پیل چې دای هغه رنگ سپین دی ځای ته چې نسور دي شي سور لري کنه تاسو اوس آوټ لاین پرې کومه ده د لیکنې آوټ لاین نشته به آوټ لاین لري خو ډیر کمزورې بویا دته چې زیړ کا آوټ لاین دا غا څخه اوس آوټ لاین دی کنه زیړ آوټ لاین دی نه مانس کی ټیکس افیکټ د لیکنې په کوم ډول وی په شیف کې ار شي دو دی ریفلیکشن ان کاست یو خو ویني کس زم دا مې اپلای کړل زه دا سلیکټ کړم ار شي افیکټ نکلیک وکای ویني لاندې لیکنه ډیزاین خو کوم ډول ځینې هغه کې هم لیدلې دا ډول اپلای کړی آل ټیکس دا هم ته وخایلو کنه 13 ورځې چې دا وخایل آل ټیکس نو مطلب څه ده آل ټیکس نو مطلب دا دی اوس بیت الله دی ته ډیسکرپشن ورکوي د لیکنه ته لک ډیسکرپشن ورکوي معلومات یا درشه آل ټیکس نکلی کو کای دلته وی ته ولې کای چې this is principle of this course the course manager ده اوس مونږ دې ته غوړ کړو کنه البته آرټیکس مور کلر شو اوس خلک نه پیګی دا چې دا معلم دا مدیر دا اش آرټیکس نکلی کو کای دا ډیسکرپشن چې دې په دې صحه کې مونږ دوی ته لیکل دا هم ته اوس کیږي دا صحه نه په آرټیکس برینګ فارورډ می ته له اوسې دا دې ټیم نه تیروا برینګ فارورډ چې دا مخکې سین ټو بیک دا مې ته له سلیکشن پین دا در کوم شیپ شي دا تخیا مثلا یو ډیاګرام مرخص راکړم کوم ډیاګرام څخه هایټ کول غواړم کلیک وکړه هایټ کنه البته لیک نمبر وړي د دې پر ریزن د ټیکس باکس دا هایټ کول هایټ الټول هایټ کا شو الټول وخه هایټ الټول پټکه اور
شو کلیک وکړئ. کویک سټایل کوم ډول سټایل ورکوئ؟ مختلف ډول سټایلونه دي که څه زه دغه ته زه مثال بل ډول سټایل ورکوم. دا ډول هر شی شیف فیل دا خو تکراري کمانډ دی چې مخته راغلي فارمټ کې وختای دوبه ګروپ دا الیمنٹ دا خو نه تایم ځکه چې تکراري دی. ګروپ ریګروپ او ان ګروپ هایټ او ویټ د شیپ څومره دی. مثال زه دا شیپ چې د خپل خوښوي چې دوا د هایټ وي چې ګولای سلور دی ویټ پر خوله زه د څومره ښکلی راغللو که نه په دې ډول کړلی شئ دا استعمال کړئ. دومره ریپیټډلی تکراري دی. چارټ دی دا به ته وایم څه دی نه سم بیا راتلونکي ستونو کې دا یو چارټ سره کوم ته استعمالېږي د استعمال ځکه چې د اکسل کې هم شته. چارټ نه چې کلیک وکړئ یو چارټ جوړولی شئ. هغه کې م لیدلی دي هغه ډول چارټ. خو زه یو بل اګزامپل ته ورکړم څه دی زه به دا سلیکټ کړم. زه به ته ولیکم سلاید ان ون دا رقم ته وي که نه فیسبوک ایوریج معلوموئ که نه ایوریج د فیسبوک فیصدي معلوموئ چې مثال فیسبوک یوزر چاته پرزنټیشن ورکوم چې په افغانستان کې خلکو په دغه تاریخ کل دومره هغه استعمال کړی د فیسبوک په دې ته دې کل دومره چارټ نه کلیک وکړئ پرزنټیشن دی کوم ډول چارټ چې غواړئ راوړلی شئ. زه دا راوړم د چارټ نه کلیک وکړئ اوکې کړئ. دا چې کله هغه شی دا په اکسل کې خلاصېږي صحیح دی. زه یې د لیکم چې څه دی کنټري دی صحیح دی کنټري د هېوادو نوم دی. دلته مې څه ولیکلو افغانستان مې ولیکلو افغانستان مې ولیکلو ایران مې ولیکلو. دلته مې څه ولیکم انډیا مای فیورټ کنټري. دا څه ده زه څه ولیکم یو اس اے به ولیکم امریکا به ولیکم. هر شی دلته څه ولیکئ 2023 به ولیکم څه 2023 دلته څه ولیکم 2024 به ولیکم دلته څه 2025. دغه مونږ یو ایوریج او ستر وباسو چې مثال یا څه حال کو داسې یو پریزنټیشن دی موږ چاته ورکوو. په افغانستان کې په 2023 کال کې خلکو چې بیخي فیسبوک استعمالولو نه مثال زه به ولیکم چې 40% استعمالولو. په ایران کې په 2023 کال کې څومره استعمالولو خلک لږ مخته دی موږ نه هغې به زه ولیکم چې 50% استعمالولو. مو به سرچ کړی که نه معلومات به ګډ کړي وي. په انډیا کې مثال په طور هغه لږ موږ نه مخته دی هغه به رسو چې به ولیکو 70% استعمالولو. او په هغه کې چې د یو اس اے کې به هغه کې 100% ولیکو ځکه چې دوی انټرنیټ د دوی څخه یې رامنځته شوی دی. هر شی په 2024 کال کې افغانستان لږ مخته لوړلو 80% دوی استعمال کړلو او هغه هم انډیا هم ایران یې نه پسې مخته پسې لوړلو د مثال د 80% استعمال کړلو. دلته مثال د 40 ولیکم زه نه د ایوریج پوښتنه کې یو اس اے کې چې د خلکو انټرنیټ نه بهیغ وکړل. هر شی مثال په طور افغانستان کې پرمختګ وکړلو یا 0 شولو په 2025 کال کې چې 0 کړی و طالبانو. هر شی دلته ایران پسې دی ور دی 100% او دی بل چې مثال په تور کوم انډیا ده کنه انډیا 100% او یو اس اے کې چې 100% استعمال ده په 2025 کال کې افغانستان 0% کلوز کای نو سره رقم دی چارج جوړول شي سي د فیسبوک ایوریج په دې حالات یو رقم ته چټونه وړل شي. اوس دلته ټول اوسط معلوم دی په افغانستان کې ایران انډیا یو اس اے 2023 کال کې د شین چې د غږ 2023 کال نه خدو 24 کال زیاده ده او 25 کال خړه ده. اوس کړل شي چې واکسای چې شناله ما په 2023 کال کې افغانستان 40% انټرنیټ مصرف کولو. په انډیا کې څومره و هغه 80%. په ایران کې د انډیا کې څومره هغه دومره مثال 58 لک کم ده او په یو اس اے کې دومره ایوریج دا ډول کړل شي دا استعمال کسي ده. دا مختلف ډول غیر څه دومره مهم ده کوم ډول سټایل دی ولري یا تکراری غدي سلیکټ سټایل کوم ایکسل ته بیرته سې ایډیټ کوي سي ده. ها دنه پوه شولای ارتلونکي نو څه چې آرټس دا چې نه هغه مایکروسافټ ته کوم نوې فیچر اضافه کوي ګیټ آرټس ان کلیک وکړئ د نه کړل شو انټرنیټ سره چې وصل وای البته مونږ نو فیچر آرټس ان اویلیبل ان دیس پلیز چیک back later کله انټرنیټ سره بیا سیا
زوم دا لینک دا اکشن دا ډېر مهمه بټن دا اکشن صحیح ده دا بیا راتلونکي ساعت کې دا چې دومره څیزونه نشته کې هغه هم ویلي مې وي هیډر دا ټیکس باکس دی ډیټ ان ټایم دی ورډ کې به مې ویلی دلته به بیا وایو ډیزاین دا انیمیشن ټرانزیشن ته چې ورسته کې لږې خبرې کېږي دا مخکې هم همداسې ده ښه زه به دا کلوز کړم زه به ریکارډ هم سټاپ کړم چې مې سره ویډیو لینک کېږي